السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. إن شاء الله نن سورة أعراف آيات نمبر يوصل 2 بوایو یعنی 172 172. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټول په قرآن پوه کړي او الله تعالی دې عمل کولو توفیق هم راکړي. دین وروستنی آیتونو کې د بنی اسرائیل ذکر او بیا د بنی اسرائیل د وعده مختلفې وعدې چې الله تعالی ته اغستې وي د هغې ذکر چې یاد کې هغه وخت چې تاسو نه مې وعده واغسته چې د الله عبادت به کوئ. یاد کې هغه وخت چې تاسو باندې مې کوهي تور راوچت کړی او تاسو مضبوطه وعده وکړله چې کني مونږ به بیا د الله خبره منو، خو تاسو هغه وعدې پورې نه کړلې. داسې نورو وعدو ذکر اوس الله تعالی ټولو انسانانو ته خطاب کوي چې په دې کې مونږ مسلمانان، کافر، منافقین، یهود، اهل کتاب وغیره دا ټول دي پکې. او دا داسې عجیبه وعده ده چې دې باندې ځان پویول ګران دي او ضروري دي. اگر چې ګران نه دي، که انسان ځان پویول غواړي بیا نه دي ګران، خو که ځان نه پویول غواړي نو بیا ګرانوالی پکې شته، خو ضروري ډیره زیاته ده. هغه داسې ده، تاسو معنا واورئ نو انشاءالله ورسره خبره کوم. الله تعالی دې ماته توفیق راکړي چې په دې لږ وخت کې هغه خبره وشي چې هغه ستاسو ذهن ته کوزه شي او موږ ته په عمل کې فایده راکړي. و ایز او هر کله اخذه چې واغسته ربک رب دستا من بنی آدم د بنی آدم یعنی اولاد د آدم علیه السلام نه. هغه وخت یاد کا چې کله د آدم علیه السلام اولاد نه الله وعده واغسته من ظهورهم د هغې د شاګانو نه، ذریتهم د هغې د اولاد، و اشهدهم او گواهی کړل هغوی علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې، او اوویلې الله تعالی چې الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم؟ قالو نو دوی اوویلې بلا ولنا شهدنا مونږه گواهی ورکوو دا چې ته زمونږ رب یې. بیا الله فرمایي ان تقولو دا چې تاسو بیا اونه وایئ د قیامت یوم القیامت د قیامت په ورځ انا کنا چې بشک وو مونږه عن هذا د دې وعدې نه غافلین ناخبره. دا بهانه بیا ونه کوي. واقعه باره کې واقعه څنګه وه دې باره کې مفسرینو مختلفې رای دي، څه پکې احادیث هم شته دي، ځینو احادیثو کې خبرې دي، کلام دي، خو بهرحال په دې لږ وخت کې پویولو کوشش کوم که الله تعالی توفیق راکړي. الله دې ماته توفیق راکړي. الله تعالی چې کله آدم علیه السلام پیدا وکړو نو الله تعالی د آدم علیه السلام په شا باندې لاس راخکلو، څنګه چې الله شان سره مناسبه ده. نو ټول او انسانان څومره چې قیامت پورې پیدا کیږي دا ټول الله تعالی د هغې روحونه پیدا وکړل، روح پیدا وکړ ټولو په هغې کې زما روح، د ستا روح، د بل روح، د بل روح، دا ټول پکې وو. او هغه ټولو ته الله تعالی وویلې چې زه ستاسو رب یم او که نه یم، او ټولو ارواح وویلې چې او ته زمونږ رب یې، ته زمونږ رب یې. نو الله فرمایي چې دا وعده ما تاسو نه ځکه واغسته چې قیامت په ورځ به دا بهانه نشي کولی چې مونږ خبر نه وو. ما خبر هم کړی او ما تاسو نه وعده هم واغسته او ما تاسو په خپل ځان باندې ګواه هم کړی چې تاسو ګواه اوسئ چې تاسو دا وعده وکړله. اوس دلته یو اعتراض راځي چې مونږ ته معلومه ولې نه ده؟ نو داسې ډیر شیونه دي چې مونږ ته معلوم نه دي. لکه یو انسان د مور په خېټه کې دی نو هغه ته دا معلوم دی چې زه مور په خېټه کې وم. داسې انسان تاسو ته معلوم دی چې هغه دا یاد کړي چې د مور په خېټه کې زه څنګه پروت وم، یا چې هغه پیدا شو بیا هغه یاد کړي چې زه څنګه پیدا شوم او چې پیدا شوم بیا څه چل شوی او زه څنګه وم او مور مې څنګه وه او حالت څنګه و، څه شی و، څنګه و، دا خو نشي ښودلی. خو دا خبره یقیني ده چې کله انسان به حیثیت انسان، مسلمان نه انسان، دا د هر انسان په فطرت کې دا خبره پرته ده چې زمونږ یو رب شته او رب شته. دې باندې پوهېدو دپاره په ربوبیت باندې پوهېدل ضروري دي چې هغې باندې تاسو ته بار خبره شوې ده. انشاءالله تاسو پوهیئ ربوبیت، رب
چې معنا یې د پروردگار پرورش کوونکی ساتونکی پالونکی غټونکی ضرورت مطابق ضرورت ورکوونکی دا لفظي معنی دي. په دې کې درې د الله نورې معنی نمونه اسماء حسنا شامل شي نو بیا د رب معنا تقریبا پوره کیږي تقریبا ټوله نه خو تقریبا پوره کیږي. یو د خالق ان رب معنا د خالق هغه څوک چې پیدایش کړی دی. دویم دی رازق هغه څوک چې پیدایش نه بعد ضرورت پوره کوي. دریم دی مالک هغه څوک چې اختیار هم هغه سره دی. لکه مثلا مونږ یو موبایل واغستو ټارچ یا موټارچ واغستو او هغه نه مونږ رڼا کار اخلو چې دا د رڼا را کوي خو هغه د پاره دا ضروری دی چې مونږ هغه ته چارج ورکو یا بیټری پکې کیدو وامغستو یا مو جوړ کو دا خالقیت شو. چارج ورکو دا رضاکیت شو یعنی روزي ورکو ضرورت پوره کو. اوس به بلیږي هغه زمونږ په اختیار باندې که زمونږ اختیار باندې نه بلیږي یعنی مونږ بلونو نه بلیږي او چې مونږ نه بلونو بیا بلیږي او چې شپې تیاری وي راته ولګي او چې رڼاوي بیا نه لګي او وغیره نو دا بیا دی مطلب دا دی چې دا ټارچ بیا زمونږ حاکمیت نه مني زما مالکیت بیا نه مني. دا ټارچ یا دا موبایل یا د هر شی دا به خلق غرزي ماته لري کوي. بیا نو ربوبیت معنا دا چې الله مونږ پیدا وکړو ضرورت مونږ ته پوره کوي او اختیار بد اغي. عمدا وجه دا چې قبر کې کله مونږ لاړ شو نو اول پختنه امدک کوي مونږ نه چې من ربک رب دې سوکو یعنی اختیار د چاو تا دنیا کې چې زندگی تیروله نو مالک څوک د چا په مرزي دی وخت تیرو چې شپې به شو نو چا په مرزي به ود کې دی چا په مرزي به پاتې دی چا په مرزي به کاروبار کو حلال به خوړل حرام به پر خودل یا هر دنیا کې چې تا کار کړی دی هغه اختیار دی چا ته ور کړو پیدا کړی خو الله وی دا خو ته پته ده رزق مل درکو دام ته پته ده اسمان او زمکه نه د رزق روزي دا ټول الله درکول او اختیار دی چاو. استاد سونه پښتنه کوم آیا دا ټولي خبرې نه هر انسان خبر نه دی کغه کافر دی که مسلمان دی که منافق دی او که يهودي دی او که عیسائی دی او که هندو دی هر څوک چې دی دا ټول دغه په فطرت کې پراته دي چې رب زمونږ الله دی چې رب زمونږ الله دی. ها دغه تربیت یا دغه مزاج نفس شیطان هغه دوکه کړی دی دا انکار نشي کولای دا د انسان انکار په یو صورت کې نشي کولای چې کنه رب زمونږ الله نه دی رب زمونږ الله دی. کار زمونږ ګناهګار وي به حیثیت مسلمان تاسو سوچو کوي یعنی موږ به کافر پرېږدو مسلمانان یو موږ دا انکار خو نشو کولای چې رب زمونږ الله دی کنه خو اوس چې رب زمونږ الله دی نو آیا دا د رب اختیار موږ په عقیده کې شته او کنه دا لږه توجه خبره ده دی باندې لخوا خزان پوي کوي. الله توفیق راکړي زه مختصر وایم دا اختیار خبره دا ده چې پیدا مونږ الله کړو نو دنیا کې هر کار چې کیږي هر څوک چې کوي هر څنګه چې کوي دا الله تعالی کوي. زه اوس ناس یم درس کوم دا الله کوي مالاس کې موبایل دی دا الله تعالی کوي ما خله کې ژبه د خبرې دي دا الله تعالی کړی دي مغه مرزي ده مغه پیدا کړی ما دماغو کې څه خبره ناشته ده الله کړی ده تاسو اوري الله کړی دي غوګونه استعمالوي الله کړی دي تاسو پرون څه کړی دي الله خو خوا ده الله په مرزي شوی دي وغیرہ دا سیدا ټول زندگی دا سره مخه ته کوي. کدا عقیده به حیثیت مسلمان یو وری جوړه شوا چې دا هر څه چې دی دا ربوبیت او دا الله کوي دا هر څه اسمان چا الله پیدا کړی دی باران څوک الله یې وري زمکه څوک شین کوي الله به فصل څوک پیدا کوي الله زمونږ ته څوک راسي الله زمونږ بورچې خاني به زمونږ خېټه ته څوک کوي الله دغه ربوبیت د ربوبیت وای. دغه خبره انسان په هر انسان په لاشعور کې الله تعالی د انسان فطرت کې خودي د چتا رب ستا خالق رازق مالک د الله تعالی دی د الله تعالی دی او چې دومره خبره په فطرت کې ناشته ده نو په کار دی چې مخکې عمل دی د اوسو کې چې زما خالق چې کله چا چې پیدا وکړم زه خو چې ځان لپاره یو شی واخلم چې کار نه ورکې نو لري کومه خو زم چا پیدا وکړم کنه زه یو چا ته خپل تنخواه ور کومه د کار کولو د پاره او هغه زما خبره نه مني
خو زم چا پیدا وکړم چې ما ته ضرورت پوره کوي کنه. نو زه مالکیت ته زما مالکیت نه مانی نوکر زه غل کوم. زم د چا عبد څه ته وایي، عابد څه ته وایي، غلام ته. زم د چا غلام یم کنه. یو مالک شته کنه. مالک आवाज کوي چې حي علی الصلاه، مانځه ته راځه. نو چې مالک आवाज وکړو چې راځه، نو غلام بغی چې اب منډه وهي مانځه ته، اب منډه وهي. مالک وایي ګور دروغ نه وایي. نو چې مالک ته عابد یې غلامي او مالک وویل چې ما وایه، نو نه به وایي. دا ټولې خبرې ته شریکي کا، بیا تاسو پر ربوبیت باندې پوهیږئ. نو الله وعده واغسته. په دې وعده کې ځنه اختلاف شته. بعضې خلک وایي چې هر انسان نه د بیلې د مور په خېټه کې یا په پیدایش کې الله تعالی اغستې ده. خو خبرې د دواړې صحیح دي. الله مونږ نه هر وخت وعده اغستې ده. مونږ نه هغه ارواحو کې څنګه چې الله وایي، څنګه چې د قرآن ظاهر دی، او مونږ نه هغه نه بعد مونږ هر وخت وعده کړې هم د الله تعالی سره. ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب العالمین، الحمد لله رب العالمین. رب د عالم دی. د عالم رب څوک دی؟ الله. دا ټول مونږ وایو نه، دا مونږ وعده نه کوو الله تعالی سره هر وخت. همدغه رنګ هر هندو، هر سیک، هر هغه په دې خبرې پوه دی چې اسمان چا پیدا کړی دی؟ الله. باران څوک وري؟ الله تعالی. ځمکه چا پیدا کړې ده؟ الله. فصل څه بغیر وغیره. بهرحال نو الله فرمایي د مونږ ته وعده را یادوي په دې بنیاد باندې چې تاسو کله د الله د ربوبیت دغه خبره ذهن کې کېناسته، بیا دې پسې الوهیت ته الہ چې د هغه عبادت کېږي، بیا هغه بیا بېله خبره ده. خپل ځای کې بیا انشاءالله وکړو. تاسو ته مخکې شوي هم ده، انشاءالله تاسو پوه مې ورباندې. نو الله انسانانو ته ټوله وعده ور یادوي چې دا وعده مې تاسو نه اغستې ده، قیامت په ورځ تاسو انکار نشئ کولی. نو دې وجې نه زما د ربوبیت د یاد ساتئ. ګورئ، زه رب یم او زه یو رب یم، ما سره شریک څوک په ربوبیت کې نشته. وایذ او هر کله اخذه چې واغسته ربک رب دستا من بني آدم، د بني آدمونه، د آدم زامنونه، اولادنا، من ظهورهم د غید شاګانو، ذریتهم د غید اولاد، واشهدهم او غي گواکل علی انفسهم په خپل ځانونو باندې. وی ویلی الله الست بربکم، آیا زستاسو رب نه یم؟ نو قالو ویلی دی خلکو بلا ولنا شهدنا، مونږ گواهی ورکو چې ته زمونږ رب یې. بیا الله وایي ان تقولو، دا چې تاسو بیا اونوایه یوم القیامه، یوم القیامت د قیامت په ورځ، انا کنا بشکو مونږه عن هذا د دینا غافلین خبره.